په واورو پوښل شوی میدان وردګ همدا مهال هم واوره ورېږي. په دغه ولایت کې پرته د کابل کندهار لار چې د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه پرانیستل شوه. د دې ترڅنګ د دغه ولایت ټولو ولسوالیو ته لارې پرانیستل شوي دي. میدان وردګو ټول مسؤلین د قومندانۍ او د فواید عامې او د لیوا ملګري د ترانسپورت ملګري د ترافیکو مدیریت ټولو خپلې هلې ځلې وکړې، خپل عمله په کار واچوله او لاره یې خلاصه کړه. نو اوس تاسې وینئ لکه څرنګه چې دغه د جنوبي ولایتو د کابل او د کندهار لویه لاره د ټول ولس په مخ باندې د ترافیکو په مخ باندې الحمدلله خلاصه ده، هیڅ نوع مشکل نشته. د دغه ولایت موټر چلوونکي د اسلامي امارت څخه زیاته خوښي څرګندوي. وایي هرې ستونزې ته یې مسؤلین پر وخت رسېدنه کوي. دوی زیاتوي لوی او وړې لارې ورته په چټکتیا سره پرانیستي دي. اسلامي امارت ځواکونو پر دغه لاره باندې ډېر ښه ترتیبات برابر کړي وله. پر ټوله لاره باندې داسې ځای نه دی مخته راغلی چې موږ د موټر درولې یا د موټران ولاړ یې د شپې امنیه قمندان خپله او نور مشتران راوتلي ول در لار خپل سبق. خدایشون خیر بده، از راستی هم کار میکنن. در هر ولسوالی هر قریه که سعی میکنیم منطقه یک بلدوزر یا یک لودر ساده است خدمت میکنن، ولی شب تا صبح کار میکنن. ما خودمون از چشم دید خود دیدیم. د ویلو ده چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې ورښتونه دوام لري. د میدان وردګو ولایت مسؤلین له موټر چلوونکو غواړي چې د تګ راتګ پر وخت له احتیاط څخه کار واخلي.